السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پوښتنه مې دا ده چې سرتور سر لمونځ کیږي که نه؟ نیازه صاحب، د سستی او پرته له کوم شرعي عذر څخه لوڅ سر لمونځ کول مکروه دي. څوک شرعي عذر هم نه لري، صرف دا سستی او تنبلي کوي، څه نه په سر کوي، په لوڅ سر باندې لمونځ کوي، نو د ده لمونځ مکروه دی. لکه څرنګه چې نن سبا د ځینو پیشن پرستو خلکو طریقه ده. البته د عذر او ځان ذلیل ښکاره کولو په توګه که څوک لوڅ سر لمونځ کوي، شرعا په دې کې کوم مشکل نشته دی. علامه حسکفي رحمه الله په در مختار کې په لمړني جلد کې په مکروهات الصلات کې لیکي وصلاته حاصرا ای کاشفا رأسه للتکاسل. که یو سړی لوڅ سر لمونځ کوي او دا لوڅ سر لمونځ د سستی او تنبلي له وجې نه دی، نو لمونځ مکروه دی. ولا بأس به للتذلل. هو که یو څوک د عاجزي له وجې کوي، مشکل نشته. او وروسته بیا لیکي اما للاهانة بها فکفر. که څوک اهانت کوي، پټ سر دا سپک ګڼي او په سپکه سترګه ورته ګوري، نو بیا خو هغه سړی کفر ته رسیږي. همدارنګه هندیه په لومړني جلد کې په 106 صفحه کې په مکروهات الصلات کې او بحر رایق په لومړني جلد کې 25 صفحه کې باب ما یفسد الصلات و ما یکره فیها په دې کې لیکي تکره الصلات حاصرا رأسه اذا كان یجد العمامه وقد فعل ذلك تکاسلا او تهاونا بالصلات. هلته ټوپۍ پرته ده، خولې پرته ده، لونګۍ پرته ده، خدا تنبلی او سستی کوي، نه په سر کې لوڅ سر لمونځ کوي، مونځ مکروه دی. ولا بأس به اذا فعله تذللا وخشوعا بل هو حسن. اما که یو سړی په لوڅ سر کې خپل تضرع ویني، خپل عاجزي ویني، اظهار د عاجزي کوي، په دې کې بیا شرعي کومه ستونزه